سلامونه نیکې هیلې احترامات ومنئ. ګران اورېدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ بیاست، د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا دی زه نوررحمان درویش او تاسې د لوطمانځي نیوز قدرمن اورېدونکي یاست. د راڼه ستوري ادبي خپرونه ده. په یاده خپرونه کې راسره د پښتو ژبې خوږ ژبه شاعر ښاغلی بلند ګردیوال میلمه دی. که څه هم تاسو د ده له نوم او شاعرۍ سره اشنا یاست، خو غواړم چې په پوره توګه زموږ د چینل له لارې تاسو ته در معرفي کړم. دا چې بلند ګردیوال څوک، چیرته اوسیږي، ژوند او شاعري څه ډول ده، دا او دې ته نور ورته معلوماتو او پوښتنو د اورېدو لپاره تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. ښاغلی ګردیوال صاحب، ستړی مه شئ او هرکلی درته وایو. درویشه، تاسو هم په خیر راغلی، خدا مو هرکلی راوله، هرکلی راشئ. او دا چې تاسو زایم شوي یاستئ او زموږ لیدلو ته راغلی یاستئ، نو زه ستاسو په راتګ باندې ډېر خوښ او خوشحاله یم چې نن له تاسو سره په څنګ کې ناست یم. مننه کوم چې خپل وخت مو موږ ته ځانګړی کړ او زموږ بلنه مو ومنله. قدرمن ګردیوال صاحب، که د ژوند په اړه مو راته ووایئ چې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ولا نو درویش صاحب، ژوند خو داسې دی چې موږ په ښه او په بد پوه شوي وو. بس انقلابونه او وجتونه او کړاوونه او ناکردۍ به دا ټولې په موږ باندې تېره شوي دي او لا هم پکې په دې اساس شیبو کې چې دی بس ښکېلي وو او ګیري وو سره. هیله مند یم چې پاتې ژوند مو له خوښۍ او خوشحالیو څخه ډک وګرځي. د ژوند په تېرولو سره د زده کړو په اړه که راته ووایئ چې زده کړې مو تر کومه کچه پورې کړي؟ د محمد درویش صاحب، واقعا چې دا یوه ښه پوښتنه ده، خو زه په خپله چې د په اووم صنف کې وم چې د صبر انقلاب راغی او د هغې نه بعد هجرتونه شو. څوک پاکستان ته لاړل افغانان او څوک په ایران او په یو ملک او په بل ملک کې مهاجر شو. موږ هم چې د پاکستان ته هجرت وکړو او مکتبونه رانه پاتې شو، بلکې دغه خپل شعر او لیک او لوست چې ما زده کړی ده، ما د شاعرۍ د برکته زده کړی دی. په خپله شاعرۍ کې بس دومره کولی شم چې خپل شعر په خپله لیکم. ډېره زیاته مننه کوم. څنګه مو شعر او شاعرۍ ته مخه کړه؟ ما خو تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې د وطن کړاوونه او ناخوالې ډېرې زیاتې وي او دې ته جوګه کړم چې شعر ته مې مخه کړه او په شعرونو مې پیل وکړ. مسافریانې مې بې وزلۍ وي، بې کورۍ وي او موږ بې کوره او بې وطنه وو او د وطن کړاوونه هم ډېر وو، شهیدان، زخمیان، ټپیان، دا ټول په د خپلو سترګو لیدل. د دغه وجه نه چې ده بس موږ چې دا شاعران شو او په شاعرۍ کې بوخت یو د صبر د انقلاب نه تر دې دمه پورې. بیا هم مننه کوم. که د خپل لومړني شعر په اړه راته ووایئ چې څه وخت مو دا شعر ولیکه او کومې موضوع ته پکې اشاره شوې ده؟ مننه. یو شعر مې دی، خو البته ما سره اوس نه شته دی، خو بیا هم داسې یو بېلګه نیمه ته ډالۍ کوم. ما درنه تمه د وفا کوله، ما درنه تمه د وفا کوله، وفادار یاره بې وفا ولې شوې، ما درته لاره په بڼو جارو کړه، بیا دې مخ پټ کړو په خندا ولې شوې. یو ځل بیا. ما درنه تمه د وفا کوله، وفادار یاره بې وفا ولې شوې، ما درته لاره په بڼو جارو کړه، بیا دې مخ پټ کړو په خندا ولې شوې. او چې د رقیب سره ولاړه وي ته، زما په باب دې ورته څه ویل او داسې خفه غوندې ویجاړه وي ته، زما د حال دې ورته څه ستایل، تا دومره څه له واویلا کوله، په خپله خوله باندې رسوا ولې شوې، ما درته لاره په بڼو جارو کړه، بیا دې مخ پټ کړو په خندا ولې شوې. نو توجه نه مننه. دغه بیت هغه شعر یوه کړۍ ده چې ما ته رایاده وه او نور چې دی بس شعرونو کې به پروت وي فعلا او داسې ټول راته اوس هم حافظه کمزوره شوې ده. له عمر تېرېدو سره حافظه هم کمزوري کېږي. درنو لیدونکو او اورېدونکو، له موږ سره پاتې شئ، یوه لنډه وقفه لو، بېرته راګرځو.
بیا ستړي مه شئ. مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. د یادې خپرونې مالي ملاتړ کوونکي ایوب جان عثمانزی درخت او سیمسارې پلورنځی. که څه هم په خپرونه کې را سره ښاغلی بلند ګردیوال او قدرمن میلمانه لکه هر یو پهلوان افغان، سرفراز عثمانزی او شیراز افغان، د کیمرې په برخه کې را سره خلیل الرحمن هم مل دی. ګردیوال صاحب کله چې یو شاعر غواړي شعر لیکي په کومو حالاتو کې لیکي؟ نو دا هم ښه پوښتنه ده ستاسو درویش صاحب. واقعا او موږ چې شعر لیکو یقینا زموږ که خوښه یې که خوښانه یې دا یو الهام دی او دا الهام را باندې راشي شعر ولیکو، که نه نو موږ شعر نشو لیکلی. بالکل او ځینې وخت کې ضرورت لرو چې شعر ولیکو، هغه شعر موږ نشو لیکلی چې موږ سره خپل الهام ملګری شوی دی. شعر او شاعري خدای ورکړه ده، که نه هر څوک شاعر کیدی شي؟ نه، دا واقعا په واقعیت کې دا خدای ورکړه ده او چاته الله رب العزت پاچا شاعري ورکاندي، چاته یې ونه کاندي. او بالکل واقعا همداسې ده، خدای ورکړه ده او خدای ورکړه ده. بالکل واقعا چې د خدای ورکړه. ګردیوال صاحب که د خپرونې په برخه کې لیدونکو ته هغه شعر ډالۍ کې وای چې نصیب د ټول ښکلي د چین شه په دې سپینه ګیره، نو ډېر زیات خوند به وکړي او جذابیت به خپرونه پیدا کړي. درویش صاحب ولې نه، بالکل تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي، کتونکو اورېدونکو ټولو ته ډالۍ وي. ما زړه راته ویلي چې مین شه په دې سپینه ګیره، زړه راته ویلي چې مین شه په دې سپینه ګیره، هر چا ته خوږ لکه ګبین شه په دې سپینه ګیره، چې ننداره دې په څپو کې تمام خلک وکړي، لاهو په سیند اباسین شه په دې سپینه ګیره، چې ننداره دې په څپو کې تمام خلک وکړي، لاهو په سیند اباسین شه په دې سپینه ګیره. او ځوانانو ونه کړله توره جنکۍ خفه دي، ځوانانو ونه کړله توره جنکۍ خفه دي، ته یې ځونډی د لونګین شه په دې سپینه ګیره، چې رقیبانو ته دې مینه کې یادګار پاتې شي، په تاریخونو کې زرین شه په دې سپینه ګیره. او ورمان دې مه شه د سره ګردیوال بلنده، نصیب دې ټول ښکلي د چین شه په دې سپینه ګیره، نصیب دې ټول ښکلي د چین شه په دې سپینه ګیره. ډېر ښکلی شعر و. الله دې ستاسو په عمر کې خیر و برکت واچوي، یو ژوند مو له خوښیو او خوشحالیو څخه ډک شه. تر دې دمه مو که راته ووایاست چې د بیتونو شمېر مو څو ته رسېدلی او د کوم کتاب چاپ لرئ؟ واقعا دا خو دې ډېره یوه ښه پوښتنه وکړله درویش صاحب. زه خپل چاپي کتاب نه لرم، البته بس اقتصاد مې ضعیفه دی او بیخي په صفر حال کې وو، او شعرونو بېلګې او ټوکونه مې د شعر تقریبا چې د زرو نه بس اوښتي دي او 1.5 پورې به وي ماشاءالله. انشاءالله الله دې نورم عمر درکړي چې داسې ګرانو هیوادوالو ته او مینوالو ته خواږه او په زړه پورې شاعري وکړئ. یو بل شعر هم درنه اورو که ستاسو خوښه وي، قدرمن اورېدونکي په تمه دي چې شعر واوري. ولې نه درویش صاحب، شعر بېلګه به تر اوسه ډالۍ کومه، مخکې یو 4 کرښې دي دا سره ډالۍ کومه. ما زه ګردیوال بلن په څه راغلم، زه ګردیوال بلن په څه راغلم، زړه مې راغټ کړلو په زړه راغلم. درویشه ته ماته راغلی نه یې، د عثمان نیوز چینل ته زه راغلم، د عثمان نیوز چینل ته زه راغلم. د شعر بېلګه دا وایي: قلمه پورته شه ډېر څه ولیکه، قلمه پورته شه ډېر څه ولیکه، او چاته خواږه چاته ترخه ولیکه، بغیر د لیکو لوسته هم نه کېږي، یو څو خبرې مې په زړه ولیکه، بغیر د لیکو لوسته هم نه کېږي، یو څو خبرې مې په زړه ولیکه. او ګوره د هیچا نه ونه ویرېږي، رنګینې کرښې په مزه ولیکه، چې تا راواخلمه او ښکل دې کړمه، حقیقت څه شی دی هغه ولیکه. یا انګریزي یا بله ژبه نه ده، پښتو چپه نه کړي راسته ولیکه. او خلک د ټولې دنیا ټول هوښیار دي، ما ګردیوال بلن ساده ولیکه، ما ګردیوال بلن ساده ولیکه. توجه نه مو مننه. مننه کوم قدرمن ګردیوال صاحب، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو ومنله او خپرونې ته راغلاست. په وروستیو کې مې پیغام لیدونکي ته وړاندې کړئ چې زموږ اورېدونکي ستاسو پیغام واوري.
زما خو اورېدونکو او کتونکو ته دا پیغام دی چې د وطن د امنیت په برخه کې لږ نه چې ډېر څه وکاندي او خپل د حلال روزۍ ته رب وکاندي او خدای دې وکاندي چې زموږ او ستاسو کاروبارونه پیدا شي او خدای پاک دې موږ ټول په کاروبار باندې لګیا کاندي چې موږ د حلال روزۍ طلب وکړو او ځان ته پرې د بچو دپاره روزي وګټو. مننه کوم درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې مو له موږ سره ملتیا وکړله. تر بیا چې زه نوررحمان درویش د راڼه ستوري په ادبي خپرونه کې د پښتو ژبې له یوه بل خوږژبي شاعر سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. خو په پای کې د بلند ګردیوال صاحب یو بل شعر هم را سره واورئ. بنګړو شرنګار د خیژي د مړونده، د بنګړو شرنګار د خیژي د مړونده، ان تر دې ځایه نیولې تر میونده. د بنګړو شرنګار د خیژي د مړونده، ان تر دې ځایه نیولې تر میونده. زه سواندې را باندې ته نه کوې ځکه نه مې کار تجارتي شته نه مې دنده. زړه سواندې را باندې ته نه کوې ځکه نه مې کار تجارتي شته نه مې دنده. په یو کور کلي کې ما نه خبر نه شي توبهګار یمه زه نور د داسې ژونده. ودې نه ویل چې راشه یوې شپې ته ګردیوال صاحب بلنده، ګردیوال صاحب بلنده. توجه نه مننه ستاسو.